السلام علیکم، څنګه ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست. نور وخت منظر کوم درځي چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کې سبجیکټ د شروع کولو د مخکې دوې خبرې باید وساته سي ده. زه دلته په انګلیش هم درته وایم، په پښتو هم درته وایم، بیا دې سر د خلاصوم او ویډیو چې ته تر اخره پورې ونه ګورې د هغې دې سر نه په خلاصېږي سي ده. سبجیکټ مې چې څه چې هغه د هیماټالوجي څخه مراخص دی، په هغه کې بیا د کاګولیشنز یو برخه ده، یو برانچ دی سي ده. د کاګولیشن ټیسټ کوم چې دی کوم جامدو دپاره چې کوم ټیسټونه کېږي د هغو څخه هم یو برانچ راخیستی دی سي د هغه د چیش په نامه نومېږي، د ټي 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 ټیسټ په نامه باندې یعنی ترومبین ټایم په نامه باندې یادېږي. نو دې ته بیا په ډېرو نومانو باندې وکېږي. اول نوم چې دی السو کالډ یعنی ترومبین ټایم په بل نامه باندې بیا دی یادېږي السو کالډ ترومبین کلاټینګ ټایم ټیسټ په بل نامه باندې بیا دی یادېږي السو کالډ پلازما ترومبین ټایم ټیسټ په دې نومانو باندې دی یادېږي سي ده. اوس زه مخته This test detect the clotting time of plasma when between thrombins or human thrombins enzyme reagents is added. دا ازموینه د پلازما د بندېدو وخت یعنی معلوموي چې کله چې د بیوین او ترومبین یا د انسان ترومبین انزایم یعنی اضافه کېږي یعنی جامد کېږي. یعنی د دې جملې مطلب څه دی؟ د دې جملې مطلب دا دی یعنی دا کوم ټیسټ چې اوس موږ کوو دا چې دی کلاټینګ ټایم معلوموي. یعنی کلاټینګ ټایم د چا د معلوموي؟ د پلازما د معلوموي. هغه څه وخت معلومیږي؟ یعنی بیوین یو قسم انزایم دی، د بوتل وینه یو قسم انزایم دی چې هغه موږ روچو دی بیا هغه پلازما چې دی یو دم کلاټ شي یعنی یو دم جام شي خی شي، یا د انسان ترومبین چې ورسره یو ځای شي نو دا بیا وینه انزایم کوم پلازما چې ده د هغه یو دم یخی کي. نو دا د دې جملې ښه. نو بیوین اور هیومن thrombin converts fibrinogens into the fibrins, then fibrin helps plasma to clots. بیوین یا انسان ترومبین فایبروجینز په فایبرین بدلوي، بیا فایبرین د پلازما په ټیټېدو کولو کې مرسته کوي. یعنی د دې مطلب څه دی؟ د دې جملې مطلب دا دی چې هر کوم چې موږ بیوین یا هیومن ترومبینز چې روچو کوم انزایم چې دی نو دا بیا څه چم کوي؟ د دې کار چې دی دا بدلوي فایبروجن چې دی. فایبروجن بیا یو قسم بل پروټین دی، د کلاټینګ یو قسم خو یو بل پروټین دی، هغه څه چم کوي؟ بدلوي په فایبرین باندې بدلوي. فایبرین چې بدل کوي فایبرین بیا څه کار کوي؟ هغه بیا کومک کوي په جامدو کې د پلازما جامدو. ولې دا ده چې جامدو کې کومک کوي چې د پلازما جامع کې خی کې سي ده. اور د دې ټیسټ کولو مقصد څه دی؟ د دې دواړو جملو مطلب څه دی؟ د دې دواړو د دې ټیسټ مقصد یا پرپس دا دی چې کوم کله چې موږ دا ټیسټ کوو دا ټي ټي ټیسټ دا چې دی دا تر معلوموي ترومبین ټایم د معلوموي. بیا د څه چم کې فایبروجن در معلوموي چې فایبروجن څونه شته زموږ په جسم کې، یا د زموږ پلازما څونه کلاټېږي یخی کېږي څنګه او څونه یخی کېږي، کوم وخت چې زموږ ضرورت چې په هغه دم باندې یخی کېږي که نور یخی کېږي. او بل نور شیان ته هم دی کار کوي. هغه دیس ټیسټ یوز ټو ډایګنوز ډي سي یعنی ډسمینیټډ انټراواسکولر کاګولیشنز یو قسم ناجوړي ده، په هغې کې دی موږ ته معلوموي چې یاره د زموږ رګونو کې دا کوم کلاټینګ فیکټر چې دی دا سم کار کوي که نه کوي. بل دی چې تر معلوموي دیس ټیسټ is also used to diagnose fibrogens deficiency and hepatic disease. نو دا هغه خبر شو یعنی فایبروجنز کم پروټین چې دی پر دې بیا ویډیو راځي یا به راغلی یا راځي سي ده. نو هغه ډیفیشنسي هم در معلوموي یعنی د هغه کمښت هم در معلوموي، د فایبروجنز کمښت هم در معلوموي، یا د هیپټیک کم چې د اینې مسله یې د هغه هم در معلوموي. بل دی چې to assess effectiveness of thrombolytic drugs or heparin therapy. یعنی دی سوای چې کوم هغه دوا ته خوري چې کوم ترومبولایټیک تاوان رسي یا په پرخ ورکي یا ته کوم تherapy کوي د هیپرین چې کوم هیپرین ته خوري یعنی هغه تherapy کوي په هغه وخت د هغه دپاره هم معلوموي چې یاره دا هیپرین چې دی سم کار کوي که نه کوي سي ده. اوس د دې نارمل رینج څو دی؟ د ټي 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 ټیسټ ده هغه د 10 ونیسي بیا تر 14 سیکنډ پورې نارمل دی سي ده. اوس ګورو چې دا په کومه ناجوړیانو کې پورته کېږي او په کومه ناجوړیانو کې ښکته کېږي سي ده. اوس د های بیا راوخوا هایپر چې کوم کازیز اف های ټي 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 ټیسټ ورته وایي کېږي هغه ولور دی فایبرینوجن ډیفیشنسي کېدای شي یا پیشنټ اون هیپرین تherapy یعنې دی څه وایي یا د فایبروجنز کمې شي یا به د مریض چې کوم هیپرین دوا خوري په هغه کې وي، یا سویر لیور ډیزیز وي یعنې زړه چې د هغه به د اینې مسله یا یوریا په
په نامه باندې وي یا DIC په نامه باندې وي یا به شوک یا اکیوټ لیوکیمیا وي یا ډیسفایبروجینیمیا به یې سي په دې حالات کې دی چې دی دا پورته کېږي سي اوس ګورو چې دا په کوم حالات کې ښکته کېږي کازز اف لو چې کوم ورته وایي TT ټسټ هغه چې دی های یعنی هیماټوکریټ ویلیو به یعنی هیماټوکریټ یو هیماټالوژیک یو ټسټ دی پر دې ویډیو راغلی ده سي ده خو هغه به وګورئ بیا چې څه په خلاصېږي نو چې د هغه لیول پورته سي دغه د وجې څخه کېدای شي دا کم راشي سي ده یا هایپر فایبروجینیمیا کېدای شي یعنی کېدای شي د چې کوم فایبروجین بیخي ډېر شي نو د هغه د وجې څخه هم دا ښکته راځي دا ټسټ سي د TT ټسټ چې دی او بل د دې ټسټ میکانیزم چې دی دا اوس ویډیو کې دلته ورته نو ستاسو سره به ریجنټ ریکوایرمنټ چې شي هغه به پلیټلیټ پور پلازما به در سره وي کوم چې تا د پلازما صفا کړي ریجنټ به در سره وي او بل به د چې در سره ټیوبان به در سره وي پیور ټیوبان به در سره وي جسټر به در سره وي پیپټ به در سره وي لو پیپټ کوم لو ټیپ چې ورته وایي سټاپ واچ به در سره وي او واټر بات به در سره وي واټر بات به چې دی هغه به ته په 30 سنټیګریډ باندې به ساتې صحیح ده اوس پروسیجر ته ځو پروسیجر به ته څنګه کوو دا ویډیو کې ګوره د یوټیوب راواخلئ په هغه کې ترومبوبین ریجنټ واچوئ هغه یې په واټر باد کښېږدئ 2 منټ دپاره بیا راولاړ شو پلازما یو بل ټیوب ته واچوله هغه هم په واټر باد کې د 2 منټ دپاره د ټمپریچر کې کښېږدوله دواړه 2 منټه پرېږدئ چې دی هلته سم انکوبیشن ټایمینګ پوره شي بیا د هغه بعده چې دوی دواړه پرېږدي 2 منټه بعده چې دوی بیا چې دوی پرېږدي بیا دوی د کوم ریجنټ چې دا خواته ایښی دي هغه ریجنټ چې دی هغه به دغه ته اچي پلازما ته اچي او د دې ویلیو ما په دې نظر وښول چې هر یوه د خپل ویلیو په هغه لیکلی دی چې څونه به تور سره مکس کوې 100 به راخلې 200 به راخلې اکثره 100 راخیسته کېږي 100 پلازما یې 100 دغه وي لیکن بیا دوی داسې ګوري په اوبو کې ډوبوي راپورته کوي چې دا ځبنې پر دا یې ښایسې دی ګوري ټایمینګ هلته روان وي که خپل پر هغه ټایمینګ پر اندازه باندې کې سټاپ سو یې ښه شوله خو نارمل دی او که دغه سو نو هغه بیا دغه کېږي سي ده چې دا که پورته سو دا بیا نورې ناجوړیانو ته علامات ورکوي سي لکه دا ناجوړیان ته ویني او که ویډیو خوښه سوي د سره شیر یې کوئ لایک یې کوئ کوشش کوئ چې یو بل ته فایده ورسوئ خدای په